تاسو د لندن نوم اورئ نو کټ مټ لکه د افغانستان د کابل منډوي د سره خبرې کوو نو ما له ډېر کشران دي خو ډډ پراته دي او زه ما ته موږ یو تر زوی ما ته ویل کوم به خو د عمر مې زیاته څو وجونه دي کړی خوشحالي وکړي د خوشحالي نشته ان سکون نشته هیڅ سکون نشته حالا برادر یک مطلب می استفاده دولت دو کشافتانی نه وطن کم آبا هوای وطن داشتم روکی وطن داشتم کشافتای وطن داشتم بخاطر اینجا آدم بسیار خوارزار میشه اینجا آدم نه شب خدا میفهمم نه روز خدا فقط کوشش کنه که به کشورها نبینه دور بر رفقا و بر دوستای خود احترام و زیاد خدمتشون زیاد تقدیم میکنم فروشگاه کباب دریاچی يا محلى السمك تسمع على النهاري سمك ياكل سمك والصياد ياكل ابراهیم صافی یوټیوب چینل ته ښه راغلاست کیدای شي کله چې تاسو د لندن نوم اورئ نو ښایسته هټۍ یا دوکانونه مارکیټونه مغازې او یا هم لوړې ودانۍ مو سترګو ته ودرېږي خو ځینې داسې بازارونه یا سیمې هم پکې شته چې کټ مټ لکه د افغانستان د کابل منډوي یا د کوټې سنګي بازار راځئ په دغه ویډیو کې تر پایه دغه بازار را سره وګورئ یعنی هر خواته لکه د کابل هغه منډوي یعنی دا هر څه نظر له دوکانونو یا له هټیو ډېر ارزانه دي هڅه کوو چې دلته له افغانانو سره هم وغږېږو دلته زموږ او ستاسې هغه افغاني په ټول افسر د احمد زموږ او ستاسې افغان دی له ده سره خبرې کوو السلام علیکم وروره وعلیکم السلام که ودرېږو چې معلوم هم شو په لومړي سر کې نوم دې راته ووایه اجي اول مقام الټغار محمدزی احمدزی حاجي صاحب څومره وخت کېږي له وطنه دلته راغلي یاستئ څنګه دی کاروبار څنګه دی شکر الحمدلله تاسې د پکتیا یې تاسو هم دلته ځان ته کابل جوړ کړی دی کابل په شعر غوندې دی باید ما خپل وطن رواج هو کې نه سره دلته څه شي کولای شي خبره نه دې کې خو به ګټې هم ډېرې الحمدلله کوم څیزونه در سره دي دا ګوتمۍ دي در سره غاړکۍ دي دا جوړړي زرانه او شاید نو دا د زنانو څیزونه دي ډېر خوښ کړي دا پلورې یو څه خرڅي څوک بل څه خرڅي دا کاروبار سهار څو بجې کار پیلوي کار شروع کوو حاجي صاحب یو څه په وطن کې ستا په سن چې یو کس یې اوس څو کلن یې اوس زه شپېتو راوړی نو زه خو کم شپېتو وخت حاجي صاحب ستا په سن چې کله په افغانستان کې یو کس یې هغوی کار نه کوي هغوی نو ما له ډېر کشران دي خو ډډ پراته دي او زه ما ته موږ یو تر زوی ما ته ویل وای ته ما بوله او دای له کارت دای لاټ تشناب کړه خو دې دلته دا فوق غراز کټ کې پروت ما دې ما چې په کور کې موږ ما اوس طرف ته مخامو دا ټک ته سوالای کوم نه چې لاره د لاټ سیم ته درای ډټ پروت وای نو دا علت څه دی ولې دا کار کوي کار کوي او کېدای شي دا ستاسو نه شپېته کلن یې که نه کېدای شي درې شپېته شاوخوا کموو به خو د عمر مې زیاته یعنې زیاتوي نه کموي نه خو کمیږي خو نه خو ځان یې ډاکټرونه ورکوو نه ځوان یې انشاءالله انشاءالله ښه مو بدن کې څو وجونه دي کړي مخکې یو کړی مې پاک کړی دی بل څو بچیان دي بیا بچیان مخکې څلور بچیان همدلته اوسېږي در سره نو حاجي صاحب داسې کله شوي دي چې ستا سن نه ټیټ کسانو حتی هغوی تا نه مرسته غوښتي چې یو څه راته راولېږه تا ورته ویلي چې خپله کار وکړه ولې نه کوې وطن کې خپله مجبوري چې رسوي وه د بل مجبوري مطلبه دغه هغه راته که وکړي حاجي صاحب دلته کوم شی در سره ډېر قیمته دي او کوم ارزانه دي که راته دلته وکړي ارزانه ټول ارزانه دي خو موږ بیا قیمته څیز در سره څه شی لسو پورې سره جګې نه دي چې که د وطن حساب یو کې دا خو وطن دی واړه خو ډېر شی کېږي نو بیا هم کرایه ورکوو کرایه ډېره ده دا خو دلته خو تاسې د سړک په سر باندې یاستئ لکه د کابل منډوي مصرف دی دا مارکېټ جوړ شوی چې ده
په 1380 کې جوړ شوی ها نو د دې مثل کال او یا کال دغه مارکیټ ها دا ډېر زوړ مارکیټ دی دا یې واجب دا رقم سبایي به راوړي په خام دی ها نو موټر سموټر کله د بچیانو درته ویلي دي چې کار مه کوه بابا یا پلار بچیان خپل کار کوي خپل کار کوي هغه لګیا دي څوک ټکسي کوي څوک موټر کې کار کوي یو د پاکستان کې غلط د واده نه کوي ها واده ته نه تللی اقبال هغه څه ما هغه ته واده اقبال تللی دی وطن ته تللی نو ته واده ته نه یې تللی د ګلونه راځي ورسونه کوي یعنې ژوند دلته اسانه دی که سخته شي دومره ډېر تنشین ژوند ما سعودي کې شپه کار دی خلک ډېر خوشحاله شول دلته د ګپ شپ لګاوه چېرته ځه راځه دلته مغه شی نشته ځان سره خپل بازار جوړوي کله د وطن ته زړه هم کېږي چې وایي چې یاره وطن ته تللی وای د ژوند لپاره ولا ډېر نه مې کېږي ډېر نه مې وخت کار کوم نور خیر په کډه د بارا خو ډېر دا وایي چې زه به لږ انسان مې شروع شي بیا نو وخت اسناد خو دې اخیستي شی پښتون دوه غاړه کې درامه ها نو د وطن څه درته یادېږي د وطن څه وطن نه شم کوم څه چې د زړه سوځېږي ولا تاسو چټي کې ګرځم موړ به چټي کې ګرځم بس سړی د خپل ځای بد خاريږي مو خو دې خو وطن د خوب وطن ان شاء الله اوس خو جوړیږي خو والا جادي به جوړیږي مخام راځي د ویډیوګانې ګورم ډېر ښه جوړي سړکونه خپلونه دیمونه تنیرونه جوړ ډېر مزدار کار روان یعنی د وطن راتلونکي ته هیله من یې ولا ډېر هیله من یم زه مخام راځم دغه ویډیوګانې ګورم مګر ویده سم ها ډېر خوند زه خو ټول عمر تللی یم خارج کې وم ما 1900 درې کې زه په افغانستان وتلی یم بیا مې خپل وطن خو نه ویلېږي دلته خو ډېر ښایسته ځایونه دي نو ولې تا وطن ډېر ښایسته و هر څه شته دي ډېر غرونه بې ولاقه دي ښار باندې خوشحالي وکړي دلته خوشحالي نشته یعنې سکون نشته هېڅ سکون نشته کله د وطن پسې مې ژړلي ولا یو وطن پسې ژړلي څه دلته تنګ شوې وطن در یاد شو ولې دې وطن خو خوږ مور اصل دی وطن ما څوک 50 کاله مې خارج کې تېر کړي بیا مې وطن نه ویلي خپل وطن نه ویلي کوم چې مې خارج کې کېناستلی ما ټول یادېږي زما خو دا پیرشان راځي زما دا هغه خلکو هغه وچه خاوه جو خاک سو وروره دا خاطی خاطو کې نه کوي وکړه نو هغه خلکو ته د پیغام څه دی چې هغوی د دې شوق لري چې یاره خو شوق ټول لري که نه ګوره داسې دی چالو د کراچي کې ما دوکان په سفرازۍ کې راغی جمعې ورځ یو کندهارۍ مولوي مصلې کولې وایي داسې زمانه به راشي آخري زمانه به چې خلک به مغرب ته روان دي هغه وخت اوس مخلوق را روان دی څوک بلار یې مړه سول څوک ورک سول څوک د رابو کې ورک سول بیا هم را روان دي که هغوی چې مړه سول نور هم را روان دا د آخرې زمانې خبره نه ده صبر نشته صبر وکړي هر شی یعنې ستا پیغام دا دی چې هغوی یاره چې په خپل وطن نه به ډېر به ډېره زیاته ما خو را 22 کاله د تېر ما خو ولاک خوشحالي 1900 هغه کې راغلی یم ایام کې راغلی نومبر په 15 ما خو ولاک د 22 کالو کې خوشحالي لیدلې ډېره زیاته مننه نو د زموږ او ستاسو له یو افغان ورور سره مو خبرې وکړلې زه په همدې بازار کې ګرځېږو نورو افغانانو سره هم خبرې کوو دا هم هماسې لکه په افغانستان کې چې په میزونو باندې هغه اچولي وي لباسونه یا کالي او خو د دې کیفیت او دغه د افغانستان ډېر زیات توپیر لري یعنی دغه د هر یو قیمت مثال 2 پاونډه دی که په افغانستان کې هغه حساب نو تقریبا کېدای شي دا 950 تر 200 افغانیو
خو دلته بیا لیکلي دي چې درې هر یوې په 3 افغانۍ هغه پاونډه او 2 په 15 نو دا بیرته بیا که یعنې زیات اخلي هغه توپیر لري قیمتونه یې توپیر لري زه هم دلته نور افغانان هم ګورو د افغانان پیدا کوو زموږ موخه یوازې دا ده چې په بریتانیا یا په لندن کې افغانانو سره خبرې وکړو د هغوی کاروبار در وښیم په څه باندې مصروف دي پرمختګونه یې څه دي ستونزې خو دلته شته په ټوله نړۍ کې ستونزې شته خو نظر افغانستان ته بیا ستونزې یو څه کمې دي دلته زموږ استاد یو بل افغان ورور هم دی مصروف دی د خپل مشتریانو سره نو د هغه سره هم خبرې کوو ورته په تمه کېږو څو هغه دلته بیا تر هغې چې هغوی وزګارېږي یا بېکاره دلته بیا عطرونه ډول ډول عطرونه چې قیمتونه هم مناسب او هم ډېر لوړ دي تر ډېره دلته دغه عربي عطرونه ځکه چې مسلمانان دې ځای ته ډېر زیات راځي عربان دي اسیایان دي د بېلابېلو هېوادونو دي هلته وړاندې تاسو به وینئ چې خیاطي ده کټ مړ زموږ او ستاسو د وطن په څېر باندې خلک راځي څیزونه پرې ګنډي او جوړوي ځینې کسان چې دلته پتلونونه یا لباسونه واخلي که چیرې غټ وي یعنې هغه په دې ځایونو کې بیا دوی واړه کوي ورته یا هغه سایز ورته جوړوي پیسې هم اخلي یعنې 15 پاونډه تر 10 پاونډو پورې یعنې چې په افغانستان کې دوی په یو قیچي کولو او یو په ګنډلو باندې د افغانستان په حساب کې یعنې تر 1000 افغانیو پورې په 100 دقیقو کې دغه کار کېږي یعنې پیسې هم سختې دي هم اسانه راځو ګورو دغه زموږ او ستاسې افغان ورور که دی انشاءالله دا دی چې بختیا یې اوس نشته زنده و سلامت باشید میشه خودم معرفی کنم در این بگوین که به چی مصروف هستین دیگه؟ حالا چرا اسمم فرید احمد است من مصروف هستم تقریبا 5 سال میشه کیس هندباش رو در این چقدر از کار خود راضی هستین؟ چقدر خوب هستن کارش؟ خوب است فعلا الحمدلله خوب است همیشه روز میگذرم سابق بار نیست فعلا دیدی همیشه روز گذارا میشه این بازار ما دیدیم بسیار جالب بود اینا مثل مندای کابل بود اینجا قانون هم اروپا چون در یک کشور نیست در جرمنی و هلند نیست هفته یک بار است اینجا می قانون از مردم است در منطقه هم یک مارکت است هر جا در استرالیا بکن در هر جایی که بخواید تمام شاید برای زیادتر مردمی که اونا در افغانستان هستن یا در دیگر کشورها اونا زندگی میکنن در ذهن از یا بیاد که والا لندن است و مارکت ها باشه و این چیزا جالب نیست والا برادر یک مطر است میاد صدای دول از دور ما شما مردم آمدیم مقصد همیشه روز خود تیر میکنیم دیگه بسیار جالب است در دیگر اکثر کشورهای اروپایی رو ما گشتیم تو مارکت ها از بسیار کم است هفته یک بار است با اینجا که از لندن هر روز است اینا فقط یک روزای سبک مست است ماندی تو فرایدی ساتردی است اوپن یا مردم این وقتی 5 روز شد چون اینجا یک ذره نسبت به فابریکا و نسبت به شاپ سنترها یا ارزان‌تر است مال اینجا مال ارزان است با کسایی که لوکال است مردمایی که به حساب چی میگن سیال یا اون مردم‌ها همینجا بالا یارو میکنن چرا ارزان است علتش چی است مال کیفیتش کم است نه مال کیفیتش کم یک قیمتی زیاد شده و مردم اینجا نمیخرن ما مجبور هستیم که فرض مثال سابق دهنگ مال اگر 10 پوند فایده میگیریم حالا مجبور هستیم 4 پوند یا 5 پوند فایده بدیم خلاص ما ایرا از کجا میارین از چین میارین یا از کلش از چین ما آردر میکنیم با یک کانتینر تو کانتینر یا 5 کانتینر در کانتینر میکنیم گدام داریم باز در گدام کنیم میمونیمش هم اورسیلر میفروشیم بازم پرچون به حساب پرچون بفروشیم یارو پرچون بفروشیم باز اورسیلر مردم میاد 20 پوند 20 پیس 40 تا 50 تا آردر میکنن قیمت‌ترینش کدام دینی قیمت‌ترینش است این ناز به نام سیلیکون یادش میکنن اینو به نام سیلیکون است این 35 پوند نمی قیمت کنه از کجای کابل هستین ما خودم از کابل از چلستون هستین در چلستون یادت میاد که والا روز 6 تا گوشی که والا کاش در چلستون می بودم وطن ما هر چی باشه خاک پدری که هیچ وقت آدم وطن خود باید فراموش نکنه هر چی باشه
دست نصف عمر ما از وطن خود کردم در کشورهای اروپایی یا بسیار بلد شدیم چون گشتیم تمام از اینجا دیگه در وطن خود که بلدیت ندارم ولی کابل و قندهار و مزار و جلال آباد یک چند در کابل زمین و چیزا هست؟ بله در کابل. Okay. I don't know, brother. Just give me 5 minutes, yeah? I will let me finish it. میشه که شما برای از اون به چی بکنید سودایتان ها هیچ مشکلی نیست. در وطن چی زیاد یادت میاد که مثال تو الان پاک در وطن؟ وطن که ما با هوای وطن میشتم راکی وطن داشتیم پیشتر وطن داشتیم پیشتر قام داشتیم پیشتر فامیل داشتیم از فامیل تان دوجا کسی از من فعلا یک برادرم هست که یک همشیریم و امیال کسایی که میبینه در افغانستان خود میبینه رفیقا دوستا فامیلا چی گفتنی داری برای از ما دیگه از دور بر رفیقا و بر دوستای خود احترام زیاد خدمتشون زیاد تقدیم میکنم مقصد کوشش کنه که وطن بهترین جای است اگر میتونیم واسه تمام تو کوشش کنه که به کشورها نبینیم بخاطر اینجا آدم بسیار خوار زار میشه اینجا آدم نه شب خدا میفهمم نه روز خدا ما تقریبا 25 سال چی کار بود که نکردیم از سمانا بود هر کار پیش کردیم ما فکر باشه هم روزگار بچنه دیگه حالا شکر میکشیم دیگه ده خیر باشه هر چی که هست دیگه مقصد یعنی راحت دیگه نیست سکون نیست راحت نیست که چیز نمیگه دیگه دیگه چیز یعنی قلبان آدم راحت نیست فقط از فکر گوشت تو وطن بسیار زیاد تشکر زنده و سلامت باشید درنو لیدونکو دا واز موږ اوسه د یو بل افغان ورور سره خبرې نو جو همداسې بازار ته کومه بېلابېل څیزونه دي یعنې د لندن په منډوي کې مو ګرځوم د لندن منډوي ده پخېږي وریجې دي مایان دي یعنې کبان هر څه پکې ښه زیات ترلاسه کېږي خو قیمتونه یې زموږ او ستاسو له وطن سره ډېر توپیر لري دلته نو دغه مېوې دي او نو هغه ورور بېرته غږ وکړه چې وایي زموږ د خوراکي هذا السمك الطيب هذا السيباس سبريل هذا السيباس كبير هذا السيباس كبير هذا الكوت فيدي احلى سمك اجمل رود هاي لا برادر يا محلى السمك انت تسمع على النهاري سمك ياكل سمك والصياد ياكل حبيبي شكرا برادر ايران افغانستان ما سلام يا قوبي السلام علیکم دلته دغه تازه میوې ډول ډول تازه میوې دي عیناً لکه زموږ او ستاسو د وطن دا انار دې ته موږ په وطن کې پوهېږي چې په همدې سیر په همدې رنګ باندې دانهدار انار ورته وایي زموږ په تګاب کې خو ډول ډول انار کېږي بېدانه دانهدار ترو کبلي دی هغه دي نو پوهېږي چې د دې هر یو قیمت یې تقریبا داسې ووایو چې په 50 افغانیو ته یې چې واړی دغې چې کیدای شي دا هلته زموږ او ستاسې که په باغونو کې وي څوک یې حتی راویم نه شي کوي ویم نه خوري نو دلته هر څه خپل قدر لري انګور دي عیناً موږ دې ته بیا په هغه وطن کې حسیني ډولې انګور وایو خو هغه خوند په دې میوو کې کوم خوند چې په وطن کې دی کوم خوند چې د وطن میوې لري هغه خوندونه دلته نشته دي هغه یعنی دا هغه د وطن د میوو تنده پرې نه ماتېږي دلته هغه جوار دا خو ټول پیژنئ په هر زموږ او ستاسو د وطن په هره سیمه کې کېږي جواري نو هغه دا به چې هغه یا دې په خیر کله چې موږ په وطن کې یو نو دا به هم پخول بیا د چهارمغز سره به دې بېل خوند کوي د تازه چهارمغزو سره نو هغې خوند به بیا جلا ورسره راسره اوسئ هیله ده چې زړه مو تنګ نه شي خپرونه لا دوام لري عربي کالي ټول عربي کالي دي یعنې دلته تر ډېره مسلمانان راځي همدغه مسلمانان یې اخلي بوټان باور وکړئ دلته چې کله راشئ که یو کس نوی راغلی نو دا په منډۍ کې ځای یم
مثال هر سم داسې ایښي لکه زموږ او ستاسو هلته چې په بازارونو کې دي د دې قیمتونه بیا بازار د نورو ځایونو سره څه توپیر لري. ښځینه کالي خو په وطن کې هم قیمته دي او دلته هم قیمتونه د هغو سره ډېر ورته والی لري. نو دلته هر ډول څیزونه ترلاسه کېږي. عیناً وطني شکل ډول ډول تکي سیو انګور دي یو پاوند فاصله دا وګوره یو پاوند دا یعنی چې د دې یعنی که په وطن کې وي د دغه قیمت نه دی کېدای شي دا کمه او تا دکاندار ته ودرېږي دا همداسې م راته راکوي خو دلته د دې قدر دومره زیات دی په یو پاوند یعنی شاوخوا په 90 افغانیو باندې دغه یعنی چې په دې باندې یو ماشوم ته که پاخه کې کېدای شي هغه هم پرې که زیات خوراک کوي پرې موړ نه شي او کېدای شي د دې علت دا وي چې خپله دوی دغه څیزونه نه لري د نورو هېوادونو نه دلته راشي. دغه عطر مې ولیدل په د کشتي جومات کې هغه هلته یو عطر پلورونکی یو دوکان دی هغه راته رایاد شو. تر ډېره دا عربي عطرونه دي هغه ځینې کسان دیو سره ټوکینګ کوي که نه وایي چې دا د مړو عطر دي. دلته دغه دسترخوان دا هم په یو پاونډ ډېر ښایسته چې وینه تر پایه مې اړتیا وکړه 75 پیس کې داسې یو لکه په کابل منډوي کې چې روان احتیاط به کوو چې د چا سره ټکر ونه کړي. دې چې وچې میوې درته ورکوي ډول ډول. سلام خوبی؟ جور بخیر؟ زنده و سلامت باشین. دلته دغه عطر چې خرڅوي دا هم زموږ او ستاسې خپل افغان دی خو که بوخت نه و خبرې به راسره وکړي او که بوخت وي نو بس بیا یې موږ هم نه په عذابوو. بیا هم ډول ډول څیزونه دلته لري ګوتمۍ دي عطرونه دي او په همدې باندې بوخت دی. سلام خوب هستین؟ جوز بخیر خوب هستین؟ تو یک فکر کردین که همچون مانند افغانستان یا کابل واره یک جای برای خود دیجا جور کردین؟ سوال خوب بسیار خوب. مشکل هم هست که موقع چطور فکر کردی آسان هم هستن. یک چیزی کسی میگه به انگلیسی کریتیویتی یا خلاقیت. انسان باید هر جا که میره یا چیزی یاد میگیره یا برای کسی چیزی یاد میده. من زیاد چیزا رو از یاد گرفته بودم. قبلا من دکانا کار کرده بودم. از اون خاطر من اینجا آمدم یک کوچه دیدم کلی زیاد نام خدا مردمای مسلمان بود و زیادش که بود از مملکت‌های گالف بودن و یا می اومدن اینجا میشن و سعی میکردن خودشان لوازم آرایششون استفاده میکردن از دیگه دکانا. این یه چیزی نبود اینجا باید در زیاد آسان و ارزان داشتن بدن. جنسای ما زیادش از ترکیه و لندن و از فرانسه و از چاینا از ایندیا اما با کاسمتیکسش که هست مخصوص عرب هست. زنای عربی رنگای تیز داره، رنگای شوق داره، رنگای پسندیدمان زیاد. به خاطر من فکر کردم اینجا زیاد مردم میامد تا بالا میشد یک چیزی نبود. چیزای دیگه زیاد از فریمان است. باز من گفتم نه، من برای خود یک چیز داشته باشم که می فامیلا که میاد چیزی به ذوق خود پیدا کنن و باید بخرن دورم. از اون خاطر من این کار فکر کردم که باید همین کار. بسیار زیاد تشکر. زنده و سلامت باشین. تشکر.
ټیکري حجابونه په دې کباب سره د فروشګاه کباب در یاد شي. کبابونه و هر څه دلته شته. نحن ما وصلنا وزارة الجود ماشيين عليه. Only 25. Sell your room, one room. دا و زموږ د نن ورځې خپرونه چې د لندن په زړه کې په ویسټ منسټر سیمه کې تاسو ته مو وړاندې کړله. تر بلې هغې مو په لوی رب سپارم ښې چارې.